بسم الله الرحمن الرحیم. د روجې په حالت کې غاښ ویستل په دې سره روجه ماتیږي او کنه. چې کله سخت ضرورت راپیښ شي او غاښ ویستونه بغیر نه کیږي نو کده په روجه کې غاښ وباسي نو په دې باندې روجه نه ماتیږي، خو په شرط د دې باندې چې دغه وینه هغه د تیر نشي یا ورستو کومه وینه د غاښ کوي او هغه وینه هم د تیر نشي نو په دې باندې روجه نه ماتیږي. دغه شانته د یو سړي غاښ ویني شو یا اوره یې ویني شو نو کده دې ورو یا د غاښ دا وینه دومره زیاته وه چې هغه د لاړو نه ډیره وه، یعنی لاړې تکې سرې کړې وي یا د لاړو سره برابر وه او دا تیره شوې نو په دې باندې به روجه ماتیږي. او که چېرته معمولي مقدار وو دا لاړې سرې کړې هم نه دي او د دې خون هم نشته نو په دې باندې بیا روجه هغه نه ماتیږي. نو دغه مسله هم هغه زده کول پکار دي چې د غاښ د ویستلو ضرورت وي نو پکار ده چې سړی سحر یا د روجه ماتې نه وروستو د وباسي، او که سخت ضرورت راشي نو بیا د غاښ هغه وباسي. خو که وینه یې تیره شوه یا د وینو دغه ډکې لاړې تیرې شوې روجه به یې ماتیږي، یو روجه به بیا قضا به نیسي.